یاره بربئی بابربئی او دوبۍ ته شوې مسافربئی عجیبه نظامونه دي د خلکو چې ملکونو کې جنګ شروع شي نو د خلکو عوام مهاجر کیږي او مسافر کیږي زمون خو ولا مکمل د کرکټ پلیران او کلاریان مهاجر او مسافر شول عجیبه نظامونه دي و بربئی بابربئی یاره مولانا محمد رضوان بئی بسوکو تعالی پاک تقسیم دی به د چا خلک مسافر کیږي مهاجر کیږي او د چا ستاران چې دی کنه مهاجر کیږي مسافر کیږي بسوکو دا د الله پاک تقسیم دی الکه په دوبۍ کې بس کو سبا نه کو یا شهنشاه افریدي د شهید افریدي زوما یاره چې جنګونه کوي کنه نو دا پکې راځي مهاجر کیږي بم بیروزګاره کیږي بم بیکوره کیږي بم او مسافر کیږي بم تاسو غیرت کړی دی غیرت خر کړی چې کلک ووالو نو موږ هم غیرت وکړو ټوله چا خبره پیسېلې راته مهاجر کړو یاره د دې مودي د وا بچي یاره دې د وا بچي موږ سره ډېر غټ ظلم وکړو دا ظلم به تر قیامته پورې موږ نه هېرو او کنه موږ یې مهاجر کړي وو دې به هم مهاجر کوو هغه ویرات کوهلي سولي د انوشکا میړه او ورسره هاتیک پانډې سانډې او روهیت شاورما دا ټول به د خیر سره موږ یې دوبۍ ته مهاجر کړي وو مسافر کړي وو دې به د خیر سره موږ ویسټ انډیز ته مسافر کوو مهاجر کوو او کنه چې پرې نه دی او یا لکه محمد نبي تکاکا بچیه ته خو پکې اسم نه وی کنه زمونږ کره جنګ شروع شوی دی او تر یې مسکې کېږي هلکه خیر خو به وي کنه موږ خو ولا چې مهاجر شو نو ولا ډېر ټکټ تاوانه مو کو یاره مکمل پیسې یې راته مهاجر کړی دی څه خو پکې ووایه کنه یلکانو زه خیر دی ولا تجربه ده موږ خو په خپل ژوند کې ډېر زیات جنګونه کړي دي موږ هم ډېر زیات مهاجر شي او مسافر شي ښه پر کله سړی مهاجر شي یا مسافر شي نو هوښیارېږي د دنیا نه خبرېږي خیر د وګرځې راوګرځېږي په دې دنیا کې داسې نور خلک هم شته دی ناسته پاسته ورسره وکړئ څه ترېنه زده کوئ او د خیر سره د جنګ خبرې مو کې که نه چاته به کمه هېڅکله هم نه وی دې هندوانو تاسو ډېر زیات په عذاب کړي یې دې جنګ ورسره وکړئ او خبره ورسره د جنګ د لارې حل کړئ دا مکمل هندوستان ونیسئ چې پته ولګېږي موږ در سره یو شانه بشانه ښه دکه مې لګي که نه محمد نبي تاسې زموږ سره شانه بشانه باندې ودرېږئ چې د مودي نه سوټي وباسو سوټي او د دې ویرات کوهلي سولي د انوشکا میړه نه چا خبره دا پوزه راپرېږو او د هارک پانډي سانډي نه که نه چا خبره دا لاندې دغه بختوره ترېنه راپرېږو چې پته ورته ولګېږي خو هلکه محمد نبي دا ستاسو افغانه خو ډېر زیات خوشحاله دي که نه زمونږ په دې جنګ باندې یاره مولانا محمد رضوانه نو د دوبۍ په طرف باندې روانه نو په خلکو باندې هسې تورونه لګېد هغه اتزان هغه ملنګان هغه افغانان خو په دې خاطر خوشحاله دي که نه چې تاسو د خیر سره مکمل انډیا ونیسئ نو موږ ته به هم پکې نیمه راکړئ که نه و مولانا محمد رضوانه غریبانان دې دپاره انتظار دي او که نه خو پسې هغې نه لرې نه ورپسې نشي راتلی نو تاسو ورسره نږدې نو په دې خاطر چې تاسو پرې حمله وکړئ که نه چې کله خو جګ ګرم شي بیا یې افغانانو ته پرېږدئ د خیره سره خو هغې ته به نیم هندوستان خامخا ورکوئ ګوره که نه بېغمه شه تاسو ترېنه بېغمه شئ نیمه انډیا څه که چې یوه نیمه انډیا به در سره درکړو د خیره سره خو تاسو چې موږ سره شانه بشانه باندې ودرېږئ او د خیر سره دا مودي به راچپه کوه که څنګه بربئ بابربئ او په موږ باندې د اختر بئ بالکل شهنشاه افریدي د شهید افریدي زومه انشاءالله نیمه انډیا نه چې یوه نیمه انډیا به درته درکړو محمد نبي صاحب خو دې خلکو ته دې ووایه چې موږ ته دعاګانې کوي او شانه بشانه را سره ودرېږي او هلکانو مولانا محمد رضوانه هغه داوید وارنر نه ښکاري چې هغه څه شو هلکه یاره بربئ بابربئ ته ولې او تربئ تا له خو ښه پته ده که نه چې مودي زمونږ د ګروند کناره بېشتی دی نو هغه غریب ته سوټه ورغلې وله نو کناره پو چې دی که نه خراب شوی دی او تلې له لارې پټو ته کېوتی سوټه کې را روانېږي د خیره سره ښه بېغمه شه راځي اوس به راشي هلکه شهنشاه افریدي یو غږ وربکه ورته دا سوټه زر وکاسي نه چې مودي کوم بم راخوشي کړي او که نه ورته د سوټي سره به دې والوځئ هلکه ورته زر راځه چې د خیره سره ځو ورکې که بس پوه شوې د خیره سره حالات خړنګن دي کړکېچن دي او نازکه دي یاره بربئ بابربئ او د وارنر نه ناخبره به وي اوس به ورته آواز وکړمه هلکه داوید وارنر د میکسویل د کاکا بچي یې رامنډه که ګینې مودي به در باندې په ټاقۍ راخوشي کړي د سوټي سره به دې ګوره په پاوا کې والوځئ زر راځه زر او که نه PSL توړ دیا پاکستان سره